دغه سړی چې د خپل هوا تابع چیرې وسیله خو شرک ده هغه د دې ټولو کتابونو ته غلط نسبت ته تیار دی خو د خپل عقیده پر خودو ته نه دی تیار کدی کې حدیث رالل ولس حدیث ما پیش کړي مرفوع موقوف هغه ولس حدیث تضعیف ته تیار دی چې دا منګړت دی ضعیف خدای ته نه دی تیار چې خپل عقیده پرېږدي دې ته هوا اتباع وي الله تعالی دې موږ د اهل هوا او نو ساتو دا د دین تابع نه ګوري دا د خپل یو مسلک تابع دی چې هغه مسلک د خپل خواهش نه جوړ کړي دا کوم وهابیان چې تا ته وي مذهب ته ضرورت نشته دي کې خپل د دین نه وتل دي دا د هوا اتباع بزدان سره یو مسلک دویم تیار کړي دی دا ته پیش کړي یو خبره د امام شافعي سے مذهب کې خوخه د هغه راخص یو د امام مالک سے نه راخص یو د امام احمد سے یو خپل کله به وی سلورو مذهبونو نه بار تنوز هغه دروغ دي ډیر کرته سلورم پرېګ دي ټول وې په غلطه دي بلی پس روان وابي مولا تا توي کبي بي ترې په یو ټیم درې طلاق ورکړه سلور مذهبونه وې دا واقع کیږي دا مغلظه چې بل چا سره نکاح نه شي روانه ده درته عبد الله بن عمر رضی الله عنه بخاری حدیث دی هغه وې طلاق کیږي ور باندې د تبیان دروا عبد الله ابن عباس رضی الله عنه ابو داود شریف حدیث دی هغه وې طلاق د ور باندې د تبیان دروا حضرت عمر رضی الله عنه اجماع په نقلی او اعلان وکړ کنن بعد چویل چې دا نه طلاقيږي ور باندې جعلتو نکالا دسه سزا به ورکم چې امت ته عبرت وګرځوم دا واقع کیږي په اجماع د صحابه په اجماع د سلور مذهبونو لیکن وابي مولا تورشا ير کور طلاق شه د شپې رجوع که خبره نشته رجعي طلاق ختم شو خبر دا یو مذهب هم نه دی او پسواد کې لا یو وابي چاته لیکل ور کړیو وی په دنیا او په آخرت کې د ذمہواری مزه دې جرأت تګور اوس دا مسلک ځان سره جوړ ک چې درې طلاق په یو ټیم نه واقع کیږي دا مسلک جوړ ک چا ورته وی او مولا سي ورته وی خلاص دا دومره عبد الله بن عمر سے غلط نسبت دیتا تیار دی ابن عباس سے غلط نسبت دیتا تیار سلور مذهبونه پناه حق دیتا تیار خدا خپل لکیټینګ کړي دا نه خوشي کی بیت الله نو دومره نه یریږي چې الکه دومره ډاډه خبره چې زری په قیامت کې به عزیزي موارم دا چې خبره به رسول الله مبارکم چاته نه کول هغه مبارک چاته ذمہواری د آخرت خسته دا هغه ته ګوره دو زیاده چې د ذمہواری خبرې هغه کړي خو بیا هم څنګه الفاظ ویلي یو حدیث کی فرمائی من یضمن لی ما بین لحیئه و ما بین فخذه ازمن له الجنہ قومت کې دو ذمہواری چارا کړی نو جنت کې به ذمہواری خبره کړي د مخ کې دوه خبرې کړي چا چې د دواړو جامو مین کې چې جبدا ذمہواری راکړه چې غلط بین قوزوم چا د پتونانو مین کې عورت دې ذمہواری راکړه چې غلط بین قوزوم بیا د جنت ضامن یم دو خبرې مخ کې کوي خدا ګوره صحیح خوځول ګرانم دي څوک په دې عمل کولی شي یو کرت یو صحابي مبارک هغه رحمت عالم سره سحر راغ ما خام پورې په مسجد کې خدمت کړ چې مبارک بکور تلاړ عائشی بیبي درشل باندې بدن نش دی به تر روان مبارک بګمان داو دیګنی کور ته زیارام کوي اب کور ته نه دا سی بلاړ بیا براغه د رحمت عالم درشل کې به دا سی اډش دیوال ته به تکې کړي هم دې حال کې به استر کې پټي یا به وخو اسنه چې د مبارک د شپې حاجت پیدا شي خدمت پیدا شي زئی پورا کمام وی دومره نږدې وغله به پروتم چې رسول الله مبارک بکټ کېو کمره کې چې ټول شپه به د ساورات ویل وظایف کول ما باورید چې مبارک په پاړخ باندې اورید ویدان فاز به وی چې الحمدلله رب العالمین ودا به ډیر زیات خوب کې وو د شپې چې دا څه په پاړخ وختنو الحمدلله دا الفاظ به وي یو شپنا وخت کې مبارک بار راضي دی ګوري چې د درشل تاړه دی وی اوسه پوری دلته ناس حال اخکارک یا رسول الله زما حکم وخت نه چې ایمان راوړې د کور ته تلې نه مهارش پستا سو درشل کې ایمان بس مبارک په جلال کې راغی چې دومره محبت دومره اخلاص را پایسو وایا څه شی غواړي چې درې کم دلته جلال کې راغی هغه ورته وای زه خو غواړم نا وینو غواړم
وی چې بار بار را توای او غواړه نو زمار مان داده چې الله تعالی ستا جنت راتا چې تاسو کم جنت کې باغې کې مرګرتیا را نصیب کی